پکتیا میایه، از تگه و نجره میایه. از چی پغمان چطور از اینجا میایه از طرفا میایه، شمالی میایه. با چهارمغز کجا خوبش است؟ چهارمغز پکتیا. پکتیا. قیمت هم میشه باشه. قیمت. کله سل بس خد سل کوئی پات کیږي د ورځې دا به تاسو خپل جوړوي؟ دا به خپل جوړار کتخ کې چې وریزه کې ترکاری کرچ کې چطور چی کاروبار؟ والا شکمبه و چی میگه؟ باش یک نامه که دیگه هم داشت. شاهزاده هم میفروشی؟ شاهزاده سودا میگه. چند کدی آره؟ یا دانه 50 رو پس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم ګران لیدونکو، خدای وکړي روغ او جوړ اوسئ. زه سیلاب ردوال یو ځل بیا د ستاسو په درانه چوپر کې د افغانستان پلازمینه د چوک څخه چې غواړم نن تاسو له دې ساحې څخه یو خپرونه ولرم او لاړ به سو یو څو میوه فروشانو ورون سره به هم خبرې وکړو، بیا به همداسې مخته لاړ شو، څوک ورو څوک او څوک هم مخته راځي، خبرې واترې به ورسره وکړو. نو خدای دې وکړي موږ سره تر آخر د شیبو مل اوسئ. ګرانو لیدونکو راځئ موږ سره. سلام علیکم برادر. وعلیکم السلام. جور هستم. شکر بخیر باشی. خودتان خوب هستی؟ شکر فضل خداست. میشه به بینده ها اسم تا بگویی که بشناسید؟ اسم من راغاس از ولایت لوگر هستم. بسیار خوب. چطور در ساحه چوک چقدر میشه غرفه تان است یا دکان تان بگویم؟ غرفه خب فعلا 1.5 سال میشه، خب از خودم 12 سال میشه کار میکنم. در نمیجا؟ بله. نمی کارم میکردی؟ نه نمی کارم میکردم خوش. یارو باز کجا میری برادر؟ از منبعی. از داخل منده؟ از منده فروشی. و اینجا شما پرچون میفروشید؟ بله. خب و چطور تو مثال حال خود وقتا میفهمیم دلار یک ذره پایین آمده؟ فعلا دلار پایین آمده، خود دیگه مالار ارزان نکردن. نمیشه. یا تا که تایید شود که دلار در جای خود بشینه باز میکنن ان شاء الله. ولی تو یک ذره معلومات داری که مثلا چهارمغز از کجا، از کدام ولایت افغانستان، از بادام از کجاست؟ چهارمغز از پکتیا میایه، از تگه و نجره میایه. از چی پغمان چطور از اینجا میایه؟ از طرفا میایه، شمالی میایه. با چهارمغز کجا خوبش است؟ چهارمغز پکتیا. قیمت هم میشه باشه؟ قیمت هم است. بادام ها باشه تو؟ بادام ها ملوگر میایه، سمنگان میایه، از سمتای شمال میایه. و چطور بازارتان؟ شکر است میشه فضل خدا. میایه مشتری؟ الله میشه. بسیار خوب. خدا هم گفته تو حرکت کنه برکت. صدا ما شما که حرکت نکنیم برکت میشه. کسی که می کار نیست تو قرار در خانه اشتغال تا که برای کار برای حتما خدا هم برش روزی را که مقرر کردن مقرر میتی. 100% روزی رسان خداست، گفتم میگم ما برکت میتونم. تو حرکت کو که ما برکت. 100% بخیر باشی برادر. دیگه کامری ما در خدمت تا به بینده ها کدوم گفتنی داری؟ بعضی یک سلام تقدیمشون دیگه گفتنی چیزی نداره. بخیر باشی برادر. خدا در کارتان برکت. ګران لیدونکو موږ سره اوسئ، اندازې وړاندې تاسو بازار تصویرونه وګورئ، موږ سره مل اوسئ. ورور خیر. ورور خیر جوړ خیرت. وعلیکم سلام. سالي خرڅو چلر باتن راوړي د جوړ کړین دا بس د کاروبار دنو کله 50 کله سل بس خد سل کوئی پات کیږي د ورځې دا به تاسو خپل جوړوي؟ دا به خپل جوړار کتخ کې چې وریزه کې ترکاری کرچ کې دا هر چی شته په دا چیزته پکاري دا بس در چوبه دا د چوبه د مساله د ترکاری او دا سره مساله د دیګ مساله د زعفرانی ده قورمه چې وریزه کې ترکاری کوي. بریانی کې بچول کیږي؟ بریانی بیله دغه بیله پاکټ دغه وړکې پاکټ دغه کڅ هغه باندې لري تاسو؟ هغه نه سره به دا څو راځي تاسو خپل؟ دا مونږ ته راځي اتیار په ولېږي پاکټ
په سل یې خرڅوم بس ته د شل او داسې پاتې کېږي راته یو سل شل پاکټ خرڅوم یو سل شل باید هر څو زه خرڅوم هر څو خرڅه بس څنګه د بازار خرڅېږي نه ښه ده کله 2 کیلو وځي کله 3 کیلو وځي کله 1 کیلو وځي بس څو پاتې کېږي کیلو کې راته پاتې کېږي 100 روپۍ پاتې کېږي دا خو بیا سخته ده دې باندې هېڅ شی هم نه کېږي ولا نه کېږي اوس څنګه کړم دا کاروبار دی قسم کور هم چېرته ده کور یم چاپلیر کې ده هغې یو مسافر هم یې او مسافر دی ته وطاقونه مې ولي ولا سخته ده او بس څنګه دی نو څنګه دې ورځې به یو 100-200 پاتې کېږي یا نه بس ښه دی یو نیم سل شاخوا پاتې کېږي بس وطاق ګران دی یو نیم زره روپۍ کرا دی میاشت یو نیم زره هلته او میاشت یو نیم زره هلته دې ورځې 50 روپۍ کېږي د ورځې څه 50 روپۍ خو بیا ته به خوراک به هم لرې چې خوراک به د 50 شپېته خوراک وي بیا دا خو هېڅ شی هم نشو نو بس نه کېږي ویې نه کې نه کېږي څه بېکاره هم کښېنې چې نه کېږي بس نه کېږي بېکاره د اړین نسته ولا کوجي کوم ځای دا خیر الله مهربانه ده نو څنګه کار نه راځي یا نه رښتیا به وایم څنګه یعنې کار نه شکر ده الحمدلله ښه ده شکر بابا شکر ده ډېر ښه ده پردي د اړین نه ښه ده راته ډیاري نو څنګه ډیاري درس مرس تا ویلی ده دا درس مې نه ده ویلی ډېر وخت بیخي مې نه ده ویلی اول سم نه اول سیم مې ویلی داسې شاپ نو اندې کارو کوه نو کار ته به راوتی بس کار ته راوتو بس خپله ورېدي ده دا څنګه فامیل کې څو نفره دي ورور یې تاسو موږ 10 نفره شاوخوا فامیل بیا تنها ته کار کوې یا نور هم څوک کار کوي خالي زه کار کوم نور وروڼه مې د واري او پلارجان دې څنګه پلار مې سپین ږیری دی نو الله دې کار کې برکت واچوي بیادره نو چې وکړو موږ ته څه خدمت وي الله دې ژوندی لري خوشحاله اوسه هېوادوال ته دې ویني که کوم پیغام ولري موږ هم په خدمت کې الله دې ژوندی لري وانډرفول تا ته هم ښه وخت ګران لیدونکو موږ سره اوسئ ځوان داسې وړاندې موږ سره مل اوسئ ها ته هم خبرې کوې جوړ یې شکر دی ولا خیر ساعت ده ښه ده الحمدلله ته څه کاروبار کوې ولا موږ هم د مسالو کاروبار ده پوه شې نور داسې خاص دا کاروبار نور د څه کېږي دا هم تره زوی ده تره زوی دې ده هو ته هم چپلیان نه راغلی هو زه هم ننګرهار نه راغلم ډېر ښه نو څنګه یې تا کاروبار ولا شکر ده ښه ده ګزاره کوي ته چېرته مسالې خرڅوې موږ هغلته خرڅوو هغه وړاندې هو لږ وړاندې یا څنګه ده خلک اخلي نه اخلي ولا شکر ده هو ښه ده ګزاره کوي داسې خاص خوند به یې هم نشته همدې ورور سره به شپهیي یو ځای نو هو وطاقونه مې یو ځای دي یو ځای وي نو ساعت به هم تېري ښه ګپشپ به لګوې هو ګپ شپ دا څنګه درسونه ویلي هو ولا داسې اومه پورې خو مې بیا څنګه ژوند مشکلات ولا الحمدلله شکر ده هو بس غریبي وه که نه دې د خاطر هم پرېښوده دا ښه ده نو الله دې کار کې برکت واچوي بیادره امین که امین نو چې وکړو موږ ته مننه موږ ته څه خدمت دی اوبه چای څښی ده کور دې ودان نو ښه وخت ښه کاروبار کوم پیغام که لري څه به ووایم داسې خاص زه خیر اوسرو خوب هستی بیادر سلام علیکم. ساعتت خوب است جور است حتما. چطور چی کاروبار والا شکمبه و چی میگه باش یک نامه که نگاه هم داشت شاهزاده هم میفروشی ها؟ شاهزاده سودا می چند کدی آره؟ یا دانه 50 رو بس با چطور میخرن؟ با خوب هر شکر میخرن هم 40 30 میخرن با چند میمانه بره؟ با دانه 5 روپه 10 روپه میمونه برای من زیاد نمیمونه تو از کارت راضی است؟ والا خوب هر شکر وقتی فرایمان است از دست از یا که یک کاربار جور نمیکنه یک چیزی را نمیکنه کاربار جور کنه که بخید دلم از افغانستان در تنگی آمده الله مهربان است شکر بکش خدا جان مهربان میشه خب برادر بازه چی؟ از کجا میگیری ایره؟ ایره از قصابا میخریم قصابا دانه چند میتیده؟ ایره دانه 15 روپه 24 رقم سودا میکنه سر ما از کارت راضی هستی؟ خوبه شکر میچله روزگاره روز 100-200 میمونه؟ میمونه دیگه با بیماندن هم نمیشه دیگه از بیکاری هم بگو چیز از بیکاری هم چیزی جور نمیشه در خانه هم بشینی چیزی کسی داره به هم نمیدیده درس مرس چیزی میخواه؟ بله سب چند هستی؟ نو مباخه خریسه زید از زید خب بیادر ما هم رفتیم با تو هم وقت خوش گران لیدون که موږ سره اوسئ څه بیروبار ډیر ده نو موږ سره مل اوسئ
ګرانو لیدونکو دلته مې څو وروڼه دي نو دوی سره به هم خبرې وکړو موږ سره مل اوسئ سلام لالا اوسئ لالا خوب هستید صحتان خوب هستید ماما جور هستید صحتان خوب است سلام علیکم خب کدی کدامتان اول صحبت کنید دستگیر بچه گل نام کی مانده دستگیر خوب هستی لالا سلام علیکم جورت بخیر صحتان خوب است شکر حالا نامتان از راستی دستگیر هستی یا مذاق میکنی غلام دستگیر است نام بسیار خوب از کجا هستی بیادر از میدان وردک از جلیز چطور مصروف چه کاروبار همینجا کراچی داریم کار میکنیم چطور کاروبار نه سابق کاروبار نیست دیگه حالا چی به اینجا پرچی خودتان نمیبردش نه اینجا صبح میایم قسم تا دیگر هستیم بس بود پیسه همون رو خوش کم نامو امروز گمیز به یک روز گم نیست دیگه نه خیر شما بیادر چی کاروبار ما بدر کاروبار نمیگیریم اینجا ما اومدیم مهمان هستیم خیر گپ نیست مهمان آمده هیچ گپ هم نیست خوب هستی شما بیادر شما هم اینجا کاروبار میکنید چی کاروبار اینجا میری شما هستی چطور کارت خوب است شکر نامتان مگه به دوستان میگی نام سعید آقا بسیار خوب در خیر این نامتان شنیده کسی میوه میگیره بر شجرت تخفیف واکو صحیح است لالا شما خوب هستید جورت لالا بخیر هستید جورت شکر نامک زیبایتان من رئیس هست رئیس بیادر فروشتون داریم پشتر از 40 سال 50 سال میشه اینجا قسم مدت پدر بابا پدر در پدر آمدیم قسم فروشی ای آدم یا چطوره ما کاروباره والا کاروبار خود خدا را شکر است دیگه خب میشه دیگه کارهای سابق نمونده دیگه اون خب کلگی معلومه تمام ما نیستیم کل نمی غریبا در بدر خاک بسره یا خدا مهربانه یا خدا را دیگه مهربان خدا رحم کنه که وطن آرام شه و سهولت بیاید جوانات غریبی دی فقر برای بدری وطن جور شه دیگه تا کی رقم در بدری خاک بسری کل کباب شد والا الهی امین کاش خدا کنه که جور شود دیگه بیا دیگه دوام میگیریم خداوند جورش کنه ان شاء الله بیادر یک ذره اگه با من معلومات بدی مثال زیاد وقت میشنی از خردلکی همیشه است نمیده 25 سال میشه که نمیگه هستم نمی بنده نمیگه چه سابق چه رقم بود حال چه رقم چک بود سابق دوره کرده خوب کاروبار بود غریبی بود بیادر حال هم خواهد سخنه دیگه وقتا خوب بود بیادر دفترها بود بیادر مردم‌ها بود خورنده بود حال خوب کلش هم جیکا گرفتن مال نه خورن مال نه دادنی مال نه چیزگر راستی حال خود دیگه ملا سایواز دیگه بیادر یا نمو شوروان بیادر 5 نفر پردی خود نمیکنه یا خیر دیگه تو وقت بود خوب دیگه کاروبار حال هم خوب است دیگه خوب ماده سابق نیست دیگه نیمه مردم اون کسایی که در نظام بودی وطن فرار کرده و ریخته و جوانای وطن بیادر کارگرای وطن همش تیت پرا کرده یک نه طبقه غریب مون نفس دیگه یا خیر الله مهربانه جور خواهد شود توکل ما به الله اگه جور میشه جورش میکنه اگه نمیشه بخی بدکاریش کنه که ما بفهم یا دو دقیقه یا جنتی کدی چی حالت کنه مردم در بدر خدا نکنه خیر دکان از خودتان است یا کرام ما غرفه داره خب کرام میتیم سابق بود کرام نداشت نه غره دو با خاله با غرفه ما داده شاروالی بانم غرفه را دیگه ما یک 3000 آدم میگیره دیگه با دیگه نه کار نداره دیگه یا کنم نایا میگیرم نه مثال کرای شبت دیگه خوب کنم مشکل نه دیگه مشکل نداره نه مشکل نداره خدا در کارتان برکت بده یا یا اون صدایتان بینده ها میشنه کنم پیام داری پیام خاصی ندارن دیگه پدر کسی که ما را میبینه پدر سلامای برشون برسه دیگه پایین میخواد دیگه وطن از کجای دی ما بگویم دیگه چی پیام بگویم خونه کل خودتان میبینی دیگه خیر ببینید بیادر میبخشی که به ما وقت دادید بخیر باش خیر ببینید با اجازه تان خداحافظ خداحافظ بیادر مردستان خداحافظ ګرانو لیدونکو نو دا وای من د نن ورځې خپرونه د چوک ساحل څخه چې موږ تاسو ته وړاندې کړه تر بلې خپرونې چې زه سیلاب رضوان ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم تاسو په الله سپارم زموږ چینل سره لایک او سبسکرایب کړئ خدای پامان